له زرو ډیر افغان ځواکونو فارغېدل او ګاونډیانو ته د لوی درستیز خبرداری وایي که پر افغانستان د برید هڅه وکړئ نو د شوروي او ناټو په سرنوشت باخته شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت وایي 1550 تنه ځوان منصوبین د البدر، الفتح، قلوردګانو او عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قمندانۍ د عسکرانو ښوونځي د 10مې دورې له 3 میاشتنیو پوځي، فکري او عقیدتي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت یادو مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلامي ملي اردو په پوځي زده کړو ټینګار وکړ او زیاته کړه هڅه کوو چې مجاهدین د پوځي او فکري زده کړو سربیره پر پرمختللو وسلو او مجهزو پوځي تجهیزاتو سمبال کړو، خو د اسلامي اردو جوړول او تعلیمات له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د جنگ لپاره نه دي بلکې د خپل هیواد د سرحداتو او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره دي. هغه وویل موږ له ګاونډي هیوادونو او نړیوالو سره د زور او جنگ اراده نه لرو او د خبرو او مصالحې له لارې له ټولو سره تعامل غواړو، خو که څوک د زور او زیاتي او حملې هڅه وکړي داسې ځواب به ورکړو لکه 3 نورو ابرقدرتونو ته مو چې مخکې ورکړی دی. هغه ویلي اسلامي امارت د هیچا فرمایش او زور ته نه تسلیمیږي او د اسلامي اردو په شتون کې به که څوک پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو د غر سره د سر وهلو په معنا دی. مسؤلینو همدارا زیاته کړه زموږ او ستاسو نیت به د اعلی کلمت الله لپاره وي، د هیواد په دفاع او ساتنه کې ځان دریغ نه کړئ. تاسو باید خپل قوت او عظمت برحاله وساتئ، د بیت المال په ساتنه کې کوشش وکړئ، د ملت سره ښه سلوک وکړئ او اعتماد یې ترلاسه کړئ. نظامي شنونکي باید د دفاع وزارت لخوا د طالب سرتیرو د مسلکي روزلو ستاینه کوي او وايي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په دې برخه کې ښه فعال رول لوبولی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.